د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او عامو اړیکو وزیر شفیع جان د پیښور سنټرل جیل دوره کړې او د جیل د بېلابېلو برخو جاج یې اخیستی دی. د جیل انتظامی صوبایي وزیر ته د جیل د انتظامی چارو، اصلاحاتي پروګرامونو او بندیانو ته د ورکړل شوو اسانتیاو په اړه تفصیلي بریفینګ ورکړ. شفیع جان د جیل بېلابېل بیرکونه وکتل، له بندیانو سره یې ملاقاتونه وکړل او د هغوی ستونزې واورېدې. وزیر د نشهیي توکو د بحالۍ مرکز، کتابتون، جیل انډسټري، د آی ټي او انګلیسي ژبې د زده کړو ټولګي او د ناروغانو وارډ هم وکتو. هغه بندیانو ته د ورکړل کېدونکو خوراک د معیار، طبي اسانتیاو او د بحالۍ پروګرامونو جاج هم واخیست. شفیع جان وویل صوبایي حکومت جیلونه یوازې د بند ساتلو ځایونه نه، بلکې د اصلاح، تربیت او د بحالۍ مرکزونه جوړوي. هغه زیاته کړه چې بندیانو ته تعلیم، فني زده کړې او نورې اسانتیاوې برابرول د حکومت لومړیتوبونو څخه دي، څو هغوی له خوشي کېدو وروسته په عزت سره ژوند وکړي او د ټولنې ګټور وګړي وګرځي.